دا چې دغه تقریبا وطنۍ غوا کې راځي، دا جرسي F1 کې ده او دا بچی چې ده دا د اوګیف F1 بچی ده چې د دې غوا نه پیدا شوې ده. که څه هم ټکنالوژي زیات پرمختګ کړی دی، نو د دې ترڅنګ حیواني جینیټک هم زیات پرمختګ کړی. دا د اوګیف ښځینه بچی ده چې تصویر هم ورته وښوده چې دغه رقم بچی راوړي، ښځه بچی به راوړي او دغومره به یې قد وي، دا رقم رنګ به وي. نو مالداران را سره شته دی ولاړ دي، د چا غوا ته هم چې دا ستنه تطبیق کړې ده اوګیف کې ښکاري چې ښځینه بچی به وي. نو دې غوا ته مو وهلی و دی. تاسو دې غوا ته وګورئ او دې ته وګورئ، ماشاءالله هوبهو هغه پلار ته تللی دی دا اوګیف، خو جنسیت کې چې دی ښځینه دی. نو دا یو ښه پرمختګ دی د حیواني جینیټک کې چې ښځینه بچی راوړي او رنګ یې دا رقم سور وي. نو دا ستنې چې دی دا خاص لر سپینغر مالداري او زراعتي شرکت کوپکس کمپنۍ اوګیف ستنې دي چې افغانستان ته یې راوړي دي ماشاءالله. او دا ساحه هم چې ده دا 10مه ویاله راځي بهسود ولسوالۍ پورې مربوط د ننګرهار ولایت. نو کولی شئ چې هر ولایت کې د لر سپینغر مالداري او زراعتي شرکت استراو استعمال کړئ. او دا نرسان ستنې دي په کوپکس ملتمیلر کې اوګیف دي چې دغه نمونه یې ده، او ولمپس دي چې هغه نورو ویډیوګانو کې هم تاسو ته ښیو، او 1 میلیون دي چې هغه هم ښایسته بچي راوړي. دا ګورئ ښه دا غوا چې ده دا تقریبا وطنۍ راځي. دا اوس یو غټ پرمختګ دی په حیواني جینیټک کې، ځکه چې داسې غوا ته ستنه کول او بیا جنسیت یې ښځینه بچی پیدا کېدل، نو دې باندې ښه ښایسته کار شوی دی او کامیابه کار شوی دی چې نتیجه یې تاسو دا ګورئ. بیا یې دې ترڅنګ ښه والی چې دی هغه په شرکت چې ښه دغه شرکت وي، لکه باوري سرچینه وي، نو هغه بیا دا رقم کارونه او خدمت کولی شي. دا نور خوسکیانو ته تاسو وګورئ دا رقم دي او دې ته وګورئ ماشاءالله. زور دارم. Hadi istihdar falan.